د کوس نه اوبه په کوم ټیم کې راوځي او څنګه کولی شو هغه ټیم کې خپل کار ته دوام ورکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګټن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د کوس نه اوبه په کوم ټیم کې راځي او څنګه کولی شو په دغه ټیم کې خپل کوټک دننه کړو. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې تاسو ښه زبردست او ناشناسه کوروالی وکړئ، داسې کوروالی وکړئ چې پخپله هم حیران پاتې شئ، نو تاسو کولی شئ د مېرمنې دغه درې نښې ته پام وکړئ چې تاسو کولی شئ له دې سره هم مېرمنې ته خوند ورکړئ او هم پخپله خوند واخلئ. چې لومړۍ نښه یې دا ده چې کله تاسو کوروالی کوئ، د مېرمنو په سپینو کې یعنې د سترګو په سپینو کې تاسو سوروالی وګورئ. کله چې د مېرمنې په سپینو کې د سترګو په سپینو کې سوروالی یا سرې رګونه یا سره رګونه راغله، نو پوه شئ چې ستاسو مېرمنه د شهوت په مرحله کې ده او تاسو نه غواړي ترڅو ورسره کوروالی یا یو ځایوالی وکړئ. دویمه نښه یې دا ده چې کله تاسو پوه شئ چې مېرمن څنګه ګرمه شوې ده او څنګه پوه شو چې ګرمه ده، کولی شئ د مېرمنې د سینو سرونه وګورئ. د مېرمنې د سینو سرونه که چېرته کلک وو، نو تاسو کولی شئ چې پوه شئ په دغه وخت کې چې تاسو مېرمن رامنځته شوې او شهوت کې ده، نو کولی شئ چې خپله آله ور واچوئ او د شرمګاه یا د قرارګاه خوله یخه کړئ. تر ټولو مهمه نښه یې دا ده کله چې تاسو وکتلی شئ او وکتلو چې د مېرمنې شرمګاه کې اوبه راغلې وي یا اوبه پیدا شوې وي، نو دغه راز په دغه ټیم کې تاسو کولی شئ چې د خیر کار ته پل کورو شروع وکړئ. یعنې هر هغه وخت چې تاسو پوه شئ چې مېرمنه څنګه ګرمه ده او تاسو باندې هېڅ دغه درې نښې یا دا دوه نښې نه وي چې نه یې په سترګو کې سپینو کې سره وو او نه یې سینې شخوي، نو درېیمه نښه یې حتما واضح کېږي چې هغه شرمګاه ده او شرمګاه کې اوبه راپیدا کېږي. په دغه ټیم کې کولی شئ تاسو چې خپل کوتک ور واچوئ او مېرمنه ورسره انزال او خلاص کړئ. دغه تر ټولو ښې مهمې نښې دي د مېرمنې د انزال او د شهوت د مرحلې، چې څنګه مېرمنه شهوت کې راځي او څنګه یې باید خپل کوتک ور واچوو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.